له پاکستان څخه وروسته امریکا هم د افغان کډوالو د شړلو اعلان وکړ. درنو لیدونکو ستړي مه شئ. د امریکا خبرداری پر داسې مهال دی چې پاکستان هم د افغان کډوالو شړلو او ایستلو ته کار ویلی. امریکایي چارواکو افغان کډوالو ته له دغه هیواد څخه د وتلو امر کړی او ګواښ یې کړی که ونه وځي نو قانوني چلند به ورسره وشي. د امریکا د کورني امنیت وزارت ځینو افغان کډوالو ته د برېښنالیک په وسیله خبر ورکړی چې تر 7 ورځو یې د لنډمهالي خوندیتوب پروګرام پای ته رسیږي او له امریکا دې ووځي. وړاندې د دغه وزارت ویاندې ویلي وه چې د افغانستان او کارون زرګونو وګړو ته د لنډمهالي خوندیتوب پروګرام لغوه شوی. یو شمېر هغه امریکا میشتي افغان کډوال چې د لنډمهال خوندیتوب پروګرام له لارې دغه هیواد ته دننه شوي. رسنیو ته یې ویلي د دغه هیواد د کورني امنیت وزارت له اړخه د برېښنالیکونو په وسیله خبر ورکړل شوی چې له امریکا څخه ووځي. په ایستل شوو برېښنالیکونو کې د امریکا د کورني امنیت وزارت کډوالو ته لیکلي چې د لنډمهالي خوندیتوب TPS پروګرام د دې خبرتیا له نیټې څخه 7 ورځې وروسته پای ته رسیږي. په دغه برېښنالیک کې له کډوالو غوښتنه شوې چې ژر تر ژره له امریکا څخه ووځي او د نه وتلو په ترڅ کې به له قانوني چلند سره مخ او په زور به وایستل شي. د امریکا د کورني امنیت په برېښنالیک کې لیکل شوي چې تر راتلونکو 7 ورځو به یې د کار اجازه لیک هم لغوه شي. همدارنګه کډوالو ته لیکل شوي چې له امریکا څخه د وتلو راپور دی د دغه هیواد له کورني امنیت وزارت سره ګډ کړل شي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.